سرور اول خو دا خبره په خپله کول چې تاسو په اسلام نقد کوئ دا د یو چا د تکفیرولو یو ډول دی. یعنی ته په حقیقت کې موږ تکفیروې ځکه په اسلام باندې په دین باندې نو دا کار که چا نه کړی نو بیا ته ولې دا نصیحت کوې؟ نه زما د خبر نه تا غلط هدف واخیستو. زما مقصد دا دی وروره، یعنی مونږ ټول مسلمانان یو، مونږ چې کله نقد کوو په سیاسي ډلو باندې نو مونږ باید داسې وي چې دوی د اسلام نه غلطه استفاده کوي. مونږ باید ځان د اسلام نه لرې هغه نه کړو چې اسلام هغې پورې وتړو چې دا خاص د دوی اسلام دی، مونږ مسلمانان مونږ به د خپل اسلام نه دفاع باید وکړو. عباسي صاحب ته خو دلته څو ورځې کېږي دا زموږ لایف له راځې؟ څو ورځې دې اورېدلی دا زموږ لایف؟ ما ډېر وخت ستاسو لایفونه نه دي اورېدلي، دا به تقریبا دویم ځل وي. کار نه دی که نه، د یو چا په خبرو باندې لنډ قضاوت درست کار نه دی. ته دلته راشه یو څو ورځې کښېنه، تا ته به معلومه شي چې د اسلام دفاع موږ کوو او که دا ګیرور شیطانان کوي. تا ته په خپله پته ولګېږي چې یاره دغه خلک خو که یې ګیرې خریلي دي، که میوزیک اوري، که ځانونه سیکولر ښیي، دا خو هم په عقیده تر دې نورو ډېر ښه مسلمانان دي، هم په اخلاقو تر دې نورو ښه مسلمانان دي، او هم د دین د اصولو ښه دفاع کوي، او هم په دین پوهېږي ښه تر دې نورو. ته دلته راوله دغه د شیخان میخان دې ټول راوله دلته د ما سره دې په حدیثو کې تلاوت دې را سره وکړي، تفسیر دې را سره وکړي، احادیث دې را سره ووایي، په سیرت کې دې خبر را سره وکړي. زه د مدرسې یو کوچنی طالب یم، زه د مدرسې راسه علما فرېده ما ته خبر سره وکړه، خبرې ته به مې غوږ نیسي، خبرې ته به غوږ نیسي. ګوره راز محمد وروره، راز محمد وروره او قرار صاحب دواړو ته خبره کوم. اسلام چې دی دا د یو چا پورې خاص نه دی او نه د چا ټیکه ده چې یو څوک به یو چا پورې موږ باید نه وتړو، ځکه د اسلام چې دی دا یو عالمي دین دی، شامل دین دی او هر څه پکې شته دی. د انتقاد ځای په اسلام کې نشته دی او اسلام کامل دین دی، هغه هره برخه ده. اوس مخکې راز محمد صاحب خبرې وکړې وې چې ته انجینري پر انجینرۍ پورې اړه لري، په اسلام کې خبرې مه کوه. دا غلط خبره. په اسلام کې هر نظام شته، سیاسي نظام شته، اقتصادي نظام شته دی. دغه کم ساینس او ټکنالوژي چې دا ټول د قرآن کریم نه راوتلې ده، په اسلام کې دا نشته دی. په اسلام کې چې تا ته وایي واعدوا لهم ما استطعتم من قوه، دا قوت به ته په څه شي حاصلې؟ دا په ساینس او ټکنالوژۍ حاصلې. دا ټول په اسلام کې شامل دي. کله مسلمانانو دا د اسلام هغه چې دی کمزوري شو چې کله مسلمانانو عصري تعلیم او دینی تعلیم سره جدا کړه. عصري تعلیم دا هم علم دی، دینی تعلیم دا ټول یو علم دی. په قرآن کریم کې دواړه شته دي، په حدیثو کې دواړه شته دي. موږ باید د دواړو نه ځان خبر کړو. دا باید دا نه د مثال چې موږ یو څوک انجینري هغه باید د دین نه خبر نه وي، انجینر هم باید د دین نه ځان خبر کړي، ډاکټر هم باید د دین نه ځان خبر کړي، هر څوک باید د خپل دین نه ځان خبر کړي. دین د ټولو دپاره دی، دا د یو عالم پورې خاص نه دی. زم باید د دین نه ځان خبر کړم، ته هم باید خبر کړي، قرار صاحب هم باید خبر کړي. دا چې مشکل دی په اشخاصو کې به په دین کې باید انتقاد ونه شي، ځکه اسلام آخري دین دی. د آدم علیه السلام نه نیولې تر محمد صلی الله علیه وسلم پورې دا ټول د یو اسلام دپاره کار کړی، د الله د توحید دپاره. ګوره عباس صاحب ته خو د ملحدانو ګروپ ته نه یې راغلی چې دا خبرې کوې. دلته خو په چا په دین انتقاد نه دی کړی. موږ د دین دفاع کوو، موږ د دین دفاع کوو، د چا په مقابل کې کوو؟ یو خلکو په مقابل کې کوو چې هغوی د دین نه د خپل امرار معاش وسیله جوړه کړي، د قدرت ته رسېدلو وسیله یې جوړه کړي، د مخلوق د تسخیر وسیله یې ورنه جوړه کړې، د خېټو پړسولو د دفترونو د چور کولو وسیله یې ورنه جوړه کړې. که ته دا خبره غلطه ګڼې چې موږ د داسې خلکو خلاف ودرېږو، خو راته ووایه. که ته دا زما د ادعا غلطه بولې چې دې خلکو د دین نه د خپلو خېټو پړسولو وسیله نه جوړه کړې، بیا هم راته ووایه، زه به یې درته ثابته کړم. عباس ته 2 منټه ودرېږه، 2 دقیقې صبر وکړه. او که نه ګوره راز محمد تا وویل وایي ته د یو زه وایي یو هغه یم، یو عادي د مدرسې طالب یم، ته له ما سره بحث وکړه. په دې کراټه کې خو کراټه به دې کړي یا به دې نه یې کړي. په دې کې د لوړ بیلټ سړی د ټیټ بیلټ سړي ته ځکه نه ورځي چې دغه د ټیټ بیلټ خلک چې دي دا کله کله داسې لغته واره کړي، بیا د بیا ما په دې خایو په منځ کې دې ووایي یو فاول ووایي خو تا کار در خراب کړي.
حقیقت دا دی چې موږ ته خو دا مجبوریت راله غاړې ده چې د چړیانو سره غږېږو ځکه چې ټول افغانستان چړیانو په سر اخیستی خو بحث موږ ته بیا دا مسؤلیت را د غاړه د جمهوریتیانو سره له سیکولرزمانو سره غږېږو. ګوره راز محمده بحث نه شي کولی. زه دا اوس درته وایم چې الحمدلله ته ما ته متصله ووایه نیک الحمدلله د اعراب سره متصله زه ته ما ته ووایه الحمدلله ټوله ده چې له اعراب سره راته ووایه ته کوایه ما سره په اخر کې هغه مه کوه په اتصال یې ووایه په ترتیل یې ووایه ځه ولې ووایم د دې لپاره وایي زه ته وګورم چې څوک الحمدلله ویلی شي که نه شي ویلی متصله یې وایه منقطع یې مه وایه یعنې د آیتونه یې ټول سره وصل کړه زه ویې وایه ولې ووایم وای خو دې لپاره یې ووایه زه وپوهېږم چې ته الحمدلله لوستی شې که یې نه شې لوستی ته خو یو مسلمان یې باید ونه شرمېږي په دې شي باندې دا خو کوم تا باندې خو موږ سندره نه وایو دا باید وایم هېڅ خبره نه ده پوه شوې مهرباني وبخئ سلام اعوذ بالله من الشیطان غوږ ونیسه نو غوږ ونیسئ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط قرار سے مخکې درته هغه وویلې چې ما علم نه دی کړی او هغه مې نه دی کړی نه پوهېږم نو منفصل او منقطع په دې باندې خو هر څوک نه پوهېږي که نه نو خو دا خو اوس ګوره پوهېږم ولې نه پوهېږي دی الحمدلله ته له اعراب سره ته وقف مخکې کوه ته ټول سره وصل کړه ټول ایتونه دغسې ما ته ووایه ځه منفصل معنا دا چې په یو وصل کې ووایه وقف به پکې نه کې ورسا ما پکې همداسې پیروان الحمدلله ونسا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم استغفر الله د قرار څه فکر وکړ چې ګنې تاسو ورته وایي هغه قاریان چې په قرآن شریف په یو شپه کې ختموي که نه په روژه کې هغه فکر وکړه اعراب او دغه منفصل او منقطع هدف دا دی چې ته کله آیات ختمیږي ودرېږه ما دغه کله چې په نون باندې زور راغی او ورپسې آیات کې کوم زور یا زیر راځي دا دواړه سره یو که مخکې لاړ شه دا یو ځای کې وویلې چې نه الرحمن الرحیم نه صحیح ده الحمدلله وړاندې دې ولاړ شي ځه متصل وایي ځه صحیح ده خبر دې کوه ته بس ته درته ومویل نه دا بس نه دې غلط ووایو تی ووایه خبر دې کوه ولې غلط ویلې ده ولې غلط ویلې ده ووایه چې غلط ویلې ده غلط نه ویل خو منفصل دی ونه ویله که نه متصل دی ونه ویله ویل غلط نه دی خو هغه چې نه په کومه طریقه سوال وکړو په هغه رنګ دی ونه ویله که نه هغه د اعراب چې په اعراب یې ووایه پوهېږم یاره ته اوس ماته اعراب خو ته ووایه چې نه یم خبر معلومات نه لرم دومره ولې نه یم خبر په دې کې څه خبر ده خو ووایه چې خبرې ووایه ورته خلاص ګوره درته ومې ویلو هغه مې درته وویلو سره وصل نه وي هغه مې داسې ووایه چې آیات زه بیا یې ووایه هغه خو ته په آیات چې خلاص کړل داسې هغه کې اعراب د آیات نه وایي او مخکې روانې وایي چې ومې وایي وایه مهرباني الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الرحمن الرحيم دلته ودرېږه الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين دغسې ووایه چې آیات کې به ودرېږي نه چې الرحمن الرحیم دا خو تا وقف وکړو چې وقف کې بیا به متصل هغه ته وایي چې متصل یې ووایه الرحمن الرحیم مالک یوم الدین وایه مهرباني عباسي ته صبر وکړه زه له هغه سره غږېږم ته مهرباني وکړه زه له سره غږېږم د هغه په ځای ته مه را سره غږېږه زه نه غږېږم مهرباني وکړه ته په سوال لا نه پوهېږې په جواب به څه وپوهېږې وسړی ګوره ته اوس که اوبه له مخې له فاس راخړوي هغه خو تا خپل کار ده ادبجي د لیوه چل کوي هغه د تا خپل کار ده
په معنا باندې پیغام چې څنګه تا ویل هغه رقم درته ویل راسه منظور نه دي دغه شی ویلی نو خو دغه د عباسي صاحب شته د عباسي صاحب هغه رقم یې وویل تکتیدلی مخلوقه تاسې په وقف او په وصل کې څه کوئ چې بحث کوئ د وقف او د وصل تاسې سره څه رابطه لري ستاسې وقف او په وصل سره وغږېږئ ترتیل سره الحمدلله نسې ویلی یعنې د دین یو ډېر ابتدایي صورت چې ټولو عامو مسلمانانو ملت او ټولو ورځ په لمانځه کې ویل کېږي دا ستاسو نه ده زده دا د دین سره سوی تا د ترتیل او د حذر او تدویر سره سوی دی تا د وقف او د وصل سره اجرا ته زدي وای دی دی وای څو کې زیاته ته وایم ته زه تی وای دا مکتب څه نوم سره اخلي هغه ټول صحیح تی وای زه د المنځ اول باید تاسو کوم ته د هیڅ حق نه لري چې ته په یو کس باندې انزاله موږ ته مو وایي اوس وسلويخ مسلمانان ناس دې ته یو وایا الحمدلله په ترتیل سره اوس وسلويخ مسلمانان ناس هغه الحمدلله مسلمان چې یو دې دوه رکن د اسلام مزه دی اول ټول منځونه زده دي هغه نه لمانځي چې بغیر خپل اسلام کامل کوي نه څنګه راځي چې حمزه ما ته راځه ته چې زکه محترمه شي در زکه ما ته راځه بدون وقف وایم متصل وایم او عربو باندې وای عربو باندې بریک منی زکه وقف مکو کاینه د ما ټول وای تا وقف کې په ترتیل سره راته وای ځه ترتیل سره وای چې درته وایم بیا درته وایم بیا به شي وسی مګ به زده کوم به زده ذکر وسی تاسو دا دوره عمر په چی دي تیر کوز دا تر وسه دي الحمدلله نه د زدا او تر وسه دي چې کول غلامه علماء الحمدلله وانا وزده کړي علماء هغه غلام سماته وایزنه علماء سره زده کړه ما غرونو کې الحمدلله اعراب نو ولا بلا کزاید دي خلکو نه تروزه اعراب ته خپل تعریف کوي اعراب کوم تعریف لري ته وایي اعراب تعریف ته سر راسته ګوره کته کوي به نه داسې بدر ته کاریدل یم پاشا دا ډیر وخت می قسم خدای کله څوک والی نام څوک وزلی خو تیر وای زه به راس خدای زو باسم زه تو خدای له همت وکړه زید مکو زه شای زید شیطان کار زه تو وای الحمدلله ولا بلا ما درته ویل اوس موږ سوال باید موږ سوال جواب هم وس راکیا ما درته ویل بس ورته وبیم الحمدلله ورته وایم الحمدلله ورته وایم غواغو نسی غوږ ته ګوره قران کریم ته غوږ نیول واجب دي ته ګوره تاسو غریبان دغه نه پیږي تاسو ماته معلومه وای الحمدلله وای ته امام او د ساقدې مې دي زبر الحمدلله هم درته وایم که خدای کول نور شام هم درو کوم دي شام را چې زکه یا پوسی تاسو د مستخلو میجار کې د سپاکی پاکی مې نیولې د سړی در پټ سي مهرباني الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم واغوني سب قران کې مغه یې رب دی وشرم ولا کیدی وسب قران کې مغه یې سره در هغه در وای درېګه ما وقف وهذا وقف وصل القيام وصل قربان وقف مکوا سو وقف قربان سخت ما شاء الله زما اندر کړي بس خو بس وصل درته یاد دا قران کریم کې مخه تا کوي د تاسو قران هم د تاسو مين راسي ما شاء الله ډیر لري یاسي راچ ډیر راچ لري یاسي خاندې ما قسم خدای وشته دي شوق ټیم د 12 بجې دي فایده خدای په قرار صاحب اول ور واغونه سي نن لکه چې کوم چړای مړای در سره نشته څنګه لیوانای جمعه شپه د پورته راغله یم کاش کې تر سره وای بعد وای ساعت او دسته مت کړای تلاوت سره وجد کوي شهوت په راځي انزال کوي د خلکو شهوت ته مرسي کوي شهوت بلا در باندې وګرځه سره قرار سے خبر تاسو امتي خاطر باندې وي اسلام ته معرکه شپه د غوګونی سي باید په توهین ونشي دا مایک خیر د عباس خان یو دقیقه وهنزلا په دې کومه خپل باندې چې د اوس د قران مبارک آیاتونه تلاوت کړ په هغه خپل باندې دومره ژر خو دومره پوچو پاش مغهږي لکه خو صبر وکړه دا خو د قران توهین دی الله دې نه کسی پوش عباس کامل قران کریم ته احترام لرو تاسو ته احترام لرو تاسو ته شوی دی نه
نه حنزله تا نه چې څه ډول وغوښتل شو هغه ډول یې ووایه زه به یې درته ساده کړم وقفه پکې ما اخلا بریکونه پکې ما اخلا همداسې السلام علیکم بالکل په احترام کامل احترام بیا تاسو ته وایم ما درته صدقه مو سمه ډېره چې لرې یاست بسم الله ګوره دا خبره باندې اول ځان پوه که د آیت آخر شریف د بل آیت شریف آخر د بل آیت شریف له پیل سره نښلوه قطع کوه یې ما وقف مه پکې اخله په وصل یې ووایه په ترتیل یې ووایه په اعراب سره یې ووایه مهرباني اوس یې پیل که مایک دې خلاص که خنزله په دواړو سترګو اوس به انشاءالله درته وایم صدقه مو سماله مو راته ژوندي لاره خو یو کال بعد خنزله حسین ورته وایي اوس یې څه کوې صدقه یې نه نه ما کو لیونی یې ودر یو لاس خو نه ورسېږي کوم د الحمدلله په برکت باندې لیک سم کو غوږ ونیسه اشنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دا اوس بلا بسم الله د خبيثه تو غیر غوږ ونیسه خو الحمدلله وزرت شروع کوم بسم الله پلاری د سپیزو ما کو ساکل سیف صبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراطنا صراط اهدنا الصراط صاد باندې د پسین باندې نه د خدای د هدایت تر توګه صاد یا سین ما یا بیا معنا غلط راځي اهدنا راوخیا الصراط المستقيم سمنا صراطنا د الصراط اهدنا الصاد صراط نه د خدای په خادي کدا صاد خپل د زب چپ اړخ به او د او درادو غاکو ته ما بین لري زیر لري صراطنا د اهدنا الصراط المستقيم بس بالکل اهدنا اهدنون زبر لري للسواد مشدد ده پوسوي دلته به مشدد او سواد چې د تفخیم په حروفو کې راځي په غټو حروفو کې راځي دا به غټ ادا کوي الصراط المستقيم کسره ورکه اهدنا الصراط المستقيم صراط المستقيم نه ده تکسیه د غوږ زبر لري زبر سوا نون زبر نص دا رقم یې پوسوي اهدنا الصراط پرې دا نه در سره معززه مکرمه دا تجوید الوصل کنه د الوصل دا رقم اهدنا الحمد لله تجوید وصل زه ودرغه تجوید تکسر راسو د تجوید کې د اسواد مخرج په خلو کې کوم طرف ته ده وي د سواد مغزه اوس یار الحمدلله پوره کړه د سواد مخرج په خلو کې کوم الحمدلله به پوره کوم خو زه درته یم چې زه کوم الحمدلله رب العالمین یم هر حرف له الف تر یا پورې هر حرف چې دا هغه خپل مخرج لري په خپل مخرج کوم مخارج په ژبه کې دي په شونډو کې دي په حلق دي د حلق څو حروف دي د شونډو څو حروف دي په د منځ حصې کې څو حروف دي څو غاښه دي په څو برخې ویشل شوي دي د ژبه په څو برخې ویشل شوي دا شنه ګوله ټول مو ویلي دي قرابه سو موضوع ته دا اول وار دا چې په لایف کې ګډون کوم زه دا لایف والله کیم خو غلط کومه موضوع د سرغیدل یم زه نه مبارز یم یو جنګیالي مجاهد یم که دغه را سرغیږي یو څو خبرې به درته وکم نور د موږ ورونه یاستئ هر ځای یاستئ الحمدلله غلط اشنا خو تیرا صحیح که څه وړیا صحیح که الصراط المستقيم صراط المستقيم نه ده و بدبخته دا اصوات مخرج چیرې د خو زه مخرج اول راوکړ دا کوم ځای ادا کېږي چې زه سرعت کوم اعراب خبره درته کوم وسړیه صاد زیر لري کسره لري صاد په هغه باندې نه ده مرفوع نه ده یا منصوب نه ده صحیح ده بالکل اهدنا صاد زیر لري د اول تصف یې ورځي لونونه چې زور ده که نه ده اهدنا اسمرات بیا کې اهدنا اسم یې ته واوره دا خو څه دلته خو وصل همزه نسته کې مستدینون بلکسه دموږ علماء کرام شیوخ عضوام قائد جماعت اسلام شریعت دا فرمایي کله چې د زور زیر د پیخ راسي او کې غلط سي هغه معنا کې تغییر نه راځي کله چې قاف کا بدل کې کاف او سین په صاد بدل کې
او زه په بدل کې بیا تا ته دلته معنا غلطه راځي لکه قل هو الله احد قل هو الله کې دا فرمایي قل هو ای پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې الله تعالی واحد یو ده او کدی وایي چې قل هو الله احد بیا نو دا معنا لري چې قل وخره نبی صلی الله علیه وسلم ګوره دا معنا بیا غلطه راځي